بسم الله خدای دې برکت ادا وکړي. د خوست ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي د افغانستان اسلامي امارت متوازن انکشاف ته ژمن دی او دا مهال د خلکو ژوند بهتر کولو په پار په یاده سیمه کې د 4 حلقو څاګانو بیا رغول او پرې سولر سیستم فعالول او یو باب ذخیره چې 2 متر مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت لري رغولو بنسټ ډبره کېښودل شوه. دې کې بعضې ترمیمات دي او بعضې نوي شردنونه دي چې درې نوي کورنیو ته به نوي شردنونه پیپونه غځېږي او د دې پروژې نه مو په مجموع کې د صبرۍ ولسوالۍ د ابوخیلو کلی او 900 فامیلونه د دې حفظ صحو د اوبو نه استفاده کوي. د دې پروژې سره موږ 15 ګټوال بکسونه هم جوړوو. 15 ګټوال بکسونه به جوړ شي او 900 فامیلو ته به څنګه صحي کټونه هم ته توزیع شي او د سره موږ یو ویل پروټیکشن هم جوړوو او د کومه 2 متر مکعب ذخیره شوه د ترمیم به هم وشي او د سولر پر به وای هتا هم جوړ شي چې دغه کې به کوم هتا چې دا کې به سولر ځای پوزیش شي. سیموال د یادې پروژې پلي کول ګټور ګام بولي او د دا ډول پروژو د لا پراختیا هیلې لري. دا ډېر فقیر خلک دي او غریب خلک دي، نور هم داسې ابادۍ ته ضرورت لري. اوبه دلته ډېرې نیمګړې وې، داسې وخت و چې دلته به خلکو د حوضونو د ډنډو اوبه څښلې. موږ د ځینو مؤسسونه دا خوښیش لرو تمه لرو چې دی موږ د پوره پلونه استنادي دیوالونه سربندونه کلینیک او داسې نور شون دی د موږ د پوره آماده کړي. موږ خلک چې دغه غریبه طبقات او غریب خلک دي. دی ویلو ده چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به د سیمې 900 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري او هم به یاد شمېر کورنیو ته صحي کیټونه هم توزیع شي.